السلام علیکم ملګرو. نوین الحق او د راشد خان په اړه سره دوه ډېر مهم خبرونه شیر کوم. ویډیو خپل وګورئ چې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو اول نوین الحق طرف ته چې کله هغه په اسلام آباد کې واده وکړو نو هغې نه وروسته به کبیر ریسټورنټ والا چې کوم دی کبیر خان افریدي یو بهترین انسان دی. هر کله هغه په سوشل میډیا باندې د لر او بر پښتنو په منځ کې یو ښه پیغام ورکړی دی او یو د مینې محبت پیغام یې ورکړی دی. بهترین انسان دی. په پېښور کې هغه یو غټ ریسټورنټ کولاو کړی دی او د هغه ریسټورنټ د دغه دپاره مختلف خلک راغواړي چې دغه موټر مې مشهور شي. نو تېره ورځ چې کله نوین الحق اسلام آباد کې واده کړی و د هغې نه وروسته نوین الحق کبیر خان افریدي چې کوم دی هغه راغوښتی او خپل هوټل نمایش یې په هغه باندې وکړو. نوین الحق سره یې خبرې وکړې د کرکټ په اړه باندې چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات نفرت خورېږي د افغانستان او د پاکستان میچ ګټلو نه وروسته چې پاکستان یې وګټي یا افغانستان وګټي. د تاسو په هلته په ډریسنګ روم کې په میچ کې د میچ نه وروسته بیا تاسو څنګه وایي؟ تاسو هم د عوامو په شان یو بل سره ډېر زیات تضاد لري او که تاسو بیا خپل منځونو کې سره صحیح وي. نو نوین الحق په جواب کې ورته دا ویل چې موږ په خپل منځونو کې بالکل ټیک ټاک یو. میچ کې چې څه وشي هغه وشي. بیا وروسته موږ یو بل کمرې ته هم ځو، هلته یو بل سره چین هم څکو، یو بل سره کېدو پاسېږو، یو بل سره خبرې اترې ګپ شپ هماغه شان بالکل صحیح وي. خو سوشل میډیا باندې چې کوم دغه نفرت خورئ، نفرت خورول ورته وایي زموږ دا میسج دی چې بالکل دا کار مه کوئ. افغانستان او پاکستان ګاونډي هېوادونه دي، بل پښتانه دي، یو بل طرف ته یو طرف ته پښتانه دي، بل طرف ته پښتانه دي. نو دغه شیانو پرهېز وکړئ او موږ خپلو منځونو کې سره میچ نه وروسته بالکل یو شان یو. او د کبیر خان بهترین انسان دی. په پېښور کې دا هوټل ایستلی دی کبیر ریسټورنټ په نوم باندې اوس یې کولاو کړی دی او ډېر بهترین هوټل دی. او یو ځل خامخا د هغې وزټ وکړئ. هغه د چکر دپاره هم ښه دی. هر قسم نمایشي خوراک تاسو ته میلاویږي. نوین الحق ته او نوین الحق فینس او نوین الحق د کرکټ مینوال چې څومره هم دي هغې ته د واده مبارکي ورکوو. او خاص کر د پېښور پر راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې هغه پېښور ته راغی. کبیر ریسټورنټ په دغه نمایش کې یو غټ کردار ادا کړو. د هغې نه وروسته راځو د راشد خان په اړه باندې سره ډېر مهم خبر شیر کوم چې راشد خان ډېر زیات خبرونه دا راځي چې راشد خان به څه کال سیزن 9 کې به د اسلام آباد سره خو نه هغه هېڅکله هم دا خبره نه شي کولی چې راځه به د فیصل 9 کې اسلام آباد طرف نه لوبېږم. هغه لاهور قلندر پک کړی دی، هغه یې نیولی دی او لاهور قلندر مالک چې کوم دی هغه وایي چې هغه راشد خان په څومره پیسې غواړي موږ هغه فیصل کې بل ټیم ته نه ورکوو او موږ یې خپل ځان سره لوبوو. او راشد خان یو بهترین بالر دی، دنیا نمبر 1 بالر دی. هغه چې زموږ سره یې نو موږ به هر یو پیسل ګټو. لکه سیزن 8 هم راشد خان لاهور قلندر ګټلی او لاهور قلندر ګټلی او راشد خان پکې بهترین بالینګ کړی و. نو راشد خان بل ټیم ته هم نه ځي او د هغې کوم مالک چې دی هغه وایي چې موږ یې هم نه پرېږدو، راشد خان به موږ سره لوبېږي په پیسل 9 کې. دغه نوین او د راشد خان په اړه باندې دوه مهم خبرونه چې تاسو سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.